دا ویډیو خاص کرکې د هغو کسانو دپاره دا چې په زرګو پیسې د خپل معدې تیزابیت دپاره لګولي دي یا د هغوی د مخ چمک نه وي یا د هغوی د مخ سرمن بار بار خرابیږي یا د هغوی د نور وجود سرمن بار بار خرابیږي او پوټکي دي ځي یا کچرې د هغوی ته د جوړونو درد وي جوړونه یې پړسوب کوي او بار بار د درد شکایت ورته کیږي یا کچرې هغوی ته د شوګر مسله وي چې شوګر یې کنټرول کیږي نه یا کچرې د کینسر په شان غټ مرض شکایت وي ورته نو دې ټولو علاماتو بیمارو دپاره کار کوي نو تاسو کچرې په سهاره باندې په نهاره تاسو یو ګیلاس اوبه څښئ نو دا ټول علامات ورسره ټیکیږي او ښه کیږي ورسره او یو تکلیف به تاسو په دې کې دا کوي چې په دې کې به تاسو هلدي یعنې کورکمن میلاووئ او ورسره به تاسو نیمبو میلاووئ او دا اوبه به تاسو اول ګرموئ او بیا به تاسو په سهار کې په نهاره باندې څښئ دا خبرې زه نه کوم بلکې دا ریسرچ کوي او دا پروف بای ډاکټر دی همدغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ او دا ویډیو در سره خامخا مخکې شیر کړئ شکریه الله حافظ